السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن موضوع ده د باسیاسته نارینو د میرمنو د شهوت ساتلو راز. یو موږ عام نارینه لرو، یو باسیاسته نارینه لرو، یو هوښیار نارینه لرو، یو څه ناهوښیار نارینه لرو. باسیاسته نارینه د سمارټ نارینو سره یو قدم لوړ دي. راځو پر باسیاسته نارینو بحث کوو چې باسیاسته نارینه داسې څه کوي چې د هغوی میرمنې د دوی سره ډېر ښه روابط لري، میرمنې یې ډېر توجه ورته کوي او میرمن یو ډول د ده د عسکر رکب سوي. دوی څه کوي دا باسیاسته نارینه؟ د پرون په ویډیو کې موږ وویله چې نارینه د دې دپاره چې خپل د میرمنې شهوت وساتي باید خپل په مینه کې تنوع راولي، قسمونه راولي او هغې ته توجه وکړي، دا وکړي او وکړي. دا د عامو روابطو مسایلو. راځو باسیاسته نارینه ته. باسیاسته نارینه اولین کار چې کوي ښځه پیژني. باسیاسته نارینه په دا خبر دی چې زما ښځه یا هم د نړۍ ټولې ښځې احساسي موجودات دي او ښځې په احساساتو کې هوش تر نارینو قوي دي. مثلا نارینه کیدای سي موږ په ظاهري مینه په ظاهري خبرو خطا بسو، لیکن ښځه نسي خطا ایستلی. ښځه دا چې ته مینه ورسره کوې او یا هم د مینې اکټینګ کوې، د ښځې سره راست یې یا هم غیر راست یې، ښځه ډېر ژر دا احساس کولی سي. ښځه په احساسي موجود ته هغه مینې ته ضرورت لري. یعنې لکه وږی چې وږی یې حتی چې ورته ووایه یو دوه څو کېږي وایي 4 ډوډۍ. نو ښځه هم دغه رقم و احساساتو ته ضرورت لري، مینې ته، توجه ته، خبرو ته. که چیرې هغې ته دا په صحیح توګه ور ونه رسېږي نو دا ښځه دا احساس ته رسېږي چې والله زه دا کس نه یم ګران، یا دا کس هغه څوک نه دی چې زه غواړم. یعنې باسیاسته نارینه دغه مشکل حل کوي او ښځې ته په درنه ګوري. دویمه موضوع، باسیاسته نارینه د نارینه او د ښځې تر مابینځ د خپل په روابطو کې معرفت منځته راولي. د معرفت څخه موضوع څه ده؟ دا نارینه خپل ځان ور ښځې ته معرفي کوي، ښځه خپل ښځې ته موقف کوي تر څو هغه هم خپل ځان ورته معرفي کړي. ښځې ته خپل د بدن اړوند، خپل د وجود اړوند تدریس کوي او بیرته ښځې ته هم زمینه مساعدوي چې وده ته تدریس وکړي. مثلا موږ ډېر میړه ماینه لیدلي چې کلونه ژوند سره وکړي، آخر دا ښځه د خپل نارینه د پین یا هم د هغه تناسلي آلې په اړه چې د دې و بدن ته ننوځي هیڅ نوع معلومات نه لري. تاسو یو باسیاسته نارینه خپل دا وجود و ښځې ته ورښکاره کوي، معلومات ورکوي. زما تناسلي آله دغه رقم د داسې شکل لري، راست یې وګوره. باسیاسته نارینه یو بل کار چې کوي هغه دا دی چې خپل د ښځې څخه پوښتنه کوي چې خپل د دې په وجود کې څه ډېر دی تحریک کوي، یا د خپل میرمنې څخه پوښتنه کوي چې تر څو دې ته تدریس وسي چې د دې په بدن کې کوم ځایونه ډېر حساس دي چې دا په تحریک کیږي. دغه پوښتنې او دا جوابونه او دا سوالونه د دې باعث کیږي چې باسیاسته نارینه خپل پر ښځې باندې نفوذ ولري، واک ولري، هیبت پر ولري. وایي باسیاسته نارینه خپل و میرمنې ته وفاداره پاتې کیږي او دا وفاداري و هغې ته په ډاډمنه فضا کې وړاندې کوي. مثلا زه تاسو ته یو مثال ووایم. زما پلار یو ډېر باسیاسته شخص و. زما مور ته بیا ویله ول چې زما او ستا نکاح سوې ده، ول ما په بازار کې یوه دانه چپس هم نه دی خوړلی ستا بغیر. ول که زه ستا سره چپس خورم نو ستا سره چپس خورم، او که زه ستا سره وریجې غوښې خورم نو ستا سره وریجې غوښې خورم، زه د باندې نه ځم چې روښونه وخورم. دا د یو باسیاسته نارینه خبره ده چې خپل میرمنې ته کوي او په عمل کې بیا هم ورته ثابتوي. داسې نه چې سبا د انټرنېټ ته عکس پورته کړي ناست یې پیزا خوري او باینه چې په کور کې پټاټې خوري. داسې نه. باسیاسته نارینه خپل میرمنې ته دا اثباتوي چې دغه رقم زه تا ته وفاداره یم او دا دغه مسایل دي چې زما وفاداري یې تا ته درولې ده، ته به ارزښته یې، ته مهمه یې. د کور د باندې یوازې غذا نه، یعنې دا غذا یو مثال ما درکوي. تاسو باید د کور د باندې جنسي روابط هم ونه لري، تاسو باید د کور د باندې نور روابط هم ونه لري. هېڅ وخت خپل میرمنې ته مه وایاست چې پر ما پلانۍ ښځه ګرانه ده. که چیرې تاسو څو میرمنې لري او د کور د باندې مثلا جنسي روابط لري، دغه تاسو خپل میرمنو ته واضح کړئ چې ته پلانکۍ پر ما باندې په دغه علت ګرانه یې،
ته پلان کوي پر ما په دا علت ګرانه دغه خاصیتونه په تا کې سته او بلې تجربې دغه شیان نه وایي ځکه چې د هر مثلا که ته 4 مېرمنې لري باید ستا 4 مېرمنې په دا خبر وي چې زه په دا خاطر خپل پر مېړه ګرانه یم بله به وایي زه پر دا خاطر بله وایي په دا خاطر بله وایي په پلانې خاطر دغه باید ستاسو او د مېرمنې تر مابین مفصل خبرې او ډاډ موجود وي کله چې ډاډ موجود وي نو تاسو کولی شئ چې خپل مېرمنو ته په صحیح توګه ښه مینه ورکړئ که نه تاسو به یو داسې نارینه یاست کله به مېرمن احترام درته کوي کله بیا نه کوي کله به مېرمن مینه درکوي کله بیا نه درکوي که تاسو غواړئ چې ستاسو د مېرمنې شهوت ستاسو په مقابل کې ډېر وي او احترام مو هم ډېر وي عزت مو هم ډېر وي او هیبت مو هم په کور کې ساتلی تاسو خپل ښځې ته په درنه وکړئ کله چې تاسو په درنه ورته وکتل تاسو په مقابل کې بیرته درنوالی حس کوئ تاسو پوهېږئ زما پلار به همیشه زما مور ته دا ویله چې زه ستا بغیر یا ستا د اولادو بغیر بل ځای هېڅ ښه خواړه نه خورم یعنې هغه دا زما مور ته ثابته کړې هم و زما مور په دې باوري وه چې زما پلار نه ځي په رستورانتو کې روش وخوري تر څو دا په کور کې عادي خواړه وخوري همیشه ما یو شی لیدلی و زما مور زما د پلار ډېر احترام درلودی حتی که زما پلار به اشتباهات هم وکړل زما مور احترام ساته ولې ځکه چې زما پلار د یو باسیاسته نارینه په توګه خپل درنوالی ساتلی و او خپل زما مور ته یې په قدر کتلی و دا هغه مسایل و چې نن ما خپل مور و پلار تاسو ته په مثال کې راوستل زما د مور و د پلار اولادونه یو ډول رواني خوشحالي لري اوس زه یم همیشه خوشحاله طبیعت لرم زه رټل سوې نه یم زه ځورول سوې نه یم د مور و د پلار د خوا ما هیڅ وخت نه دی تجربه کړی چې زما پلار راولاړ سي موږ توهین کې په هغه شکل لکه نور خلک چې خپل اولادونه کوي زما پلار همیشه چې زه د مکتب مطالعه موم په هفته کې بیا یوه جوړه بوټ راته راوړي یوه جوړه چپلۍ بیا راته راوړل خپل د اقتصاد مطابق ما ته بیا سهار چې به زه مکتب ته تللم زما بوټ بیا هم رنګ کړی و زما د ورونو بوټونه بیا هم رنګ کړي وو یعنې موږ ما دا احساسول چې زما په پلار زه هم ګرانه یم او ورونه مې هم ګران دي او دغه احساس یې زما مور ته هم ورکاوه زما مور به په ډېر افتخار ویل زما میړه زما بغیر په هیڅ ځای کې غذا نه خوري نو تاسو هم کوشش وکړئ یو باسیاسته نارینه واوسېږئ خپل مېرمنې خپل اولادو ته قدر ورکړئ او دغه قدر و هغو ته په باور بدل کړئ تر څو هغوی قوي انسانان واوسېږي هغه نارینه چې مېرمن یې په ډیپریشن اخته وي هغه نارینه چې د مېرمنې سره د خندا لار ورکه وي هغه نارینه چې ښځه یې افسرده وي غمګینه وي ژور خفګان لري په مشکلاتو کې راګیر او د ژونده په فرار یې هغه نارینه یو ډېر عام او ناپوه نارینه دی د باسیاسته نارینه مېرمن زنده‌دی لري دا ما په ژوند کې تجربه لیدلې ده چې خپل د مور ده چې زما مور همیشه زنده‌دیله ده او زه خپله زنده‌دیله یم علت یې چې شته ځکه چې زما پلار زما ورونه دوی باسیاسته کسان وو هیڅ وخت یې موږ ته دا احساس نه دی راکړی چې موږ بې ارزښته یو یا هم دوام کې شوي نو تاسو هم کوشش وکړئ چې باسیاسته نارینه واوسئ مننه چې غوږ مو ونیوئ